دا ورو سوال کړی دی چې یو کس دا خبره کوله ماتې واورېده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي سودا بنت زمعه رضی الله عنها دا چې کله وي د دې عمر زیات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وله طلاق ورکړو خو هغې انکار وکړو او بیا خپله ورځ عایشه رضی الله عنها ته ورکړه چې اوس مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طلاقه نه کړي نو دا قصه مې واورېده خو زما پې زړه نه مطمئن کېږي زړه پې د دې طرف نه مطمئن کېږي والله اعلم ما ته داسې ښکاري چې لکه دا خو بیا دې شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو سره واده کوي چې کله عمرونه زیاتېږي نو طلاقوي او دا خو د هغه سړي کار دی چې هغه ودونه د څه دپاره کوي د شهوت پوره کولو لپاره نو د دې قصې حقیقت څه دی زه به درته ښه تفصیل سره دې جواب درکړم چې ښه مطمئن شي په صحیحینو کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها په صحیحینو کې دا حدیث دی چې سوده بنت زمعه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي خپله شپه عایشه رضی الله عنها ته ورکړې وه په دومره خبره کې خو د سره شک نشتی دا خو صحیح خبره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي سوده خپله ورځ چا له ورکړې وه عایشې له ورکړې دا خو یقیني خبره شوه غټه مسله اوس دا دی چې دې څه وجه دی چې هغې خپله ورځ دې له ورکوله نو علماو د هغې یو څو وجې ذکر کړي دي یو وجه دا ذکر شوې ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولګېدو سودې طلاقه کړه نو چې کله یې طلاقه کړه نو هغې وایي چې زه به دې کور کې بیا هم اوسېږم نو خپله ورځ یې عایشې له ورکړه دا یو وجه ده راځو وله بیا دویمه وجه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه د طلاق د ورکولو ورکړی نو اراده یې کړې وه د طلاق د ورکولو نو د هغې یېرې نه دې ورته وایي چې د عایشې ورځ ستا شوه زما د ورځ د عایشې شو د عایشې سره ستا یا رسول الله دوه ورځې شو دویمه وجه ده درېیمه وجه دا ده وی د هغې دا ګمانو د هغې د پیغمبر طرف نه څه نه دي شوي د هغې دا ګمانو چې عمر مې زیات شوی دی کیدی شي پیغمبر راله طلاق راکړي او یا راسره مینه محبت کم شي نو بس هغه خپل حق یې هغې ورکو عایشه رضی الله عنها ته چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شم په دنیا کې او په آخرت کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره قبوله کړه چې صحیح چې ته خپل حق هغې ته وربخېږي صحیح شو څلورمه وجه دا ده وی هغې په خپله رضا باندې دا کار کړی دی د طلاق یېره پکې نه وه څنګه وی هغې چې کله ولیدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې عایشه باندې ډېر زیات مین دی نو غوښتې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې سره د ژوند ښه ډېر تېر کړي نو د ځان نه راولګېده د خپله ورځ یې عایشې را ورکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي بس وي موږ خوشحاله دې کمرې ته دې هم نه راځي خو چې خوشحاله په دې کې دا اولنۍ خبره چې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طلاق ورکړي نو هغې بیا ځکه دا کار وکړو دا خو کمزوره روایت دی دا خبره سیټ ته شوه هر چې بیا دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده د طلاق کړې وه چې طلاق ورکومه نو هغې دا کار وکړو دا په داسې صحیح حدیث کې او صریح حدیث کې نشتی بلکې صرف د بعضو علماو خپل فهم دی بیان کړی دی پاتې دقه دوه خبرې دي او دا ښه صحیح خبرې دي دوه کومې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي دویمه هغه په خپل ځان باندې په خپله ویرېده په خپله ویرېده او دا ګومان یې کوو چې کیدی شي پیغمبر طلاق راکړي نو هغه ورځ یې عایشې راورکړه دا دوه خبرې صحیح دي او په دې دلیل دی امام ابو داود یو حدیث راوړی دی د عروه بن الزبیر هغه وی عایشې دا خبره کوله ګوره ولقد قالت سوده بنت زمعه حين اسنت وی کله چې د سعودي عمر زیات شو وی هغې دا خبره وکړه وفرقت ان یفارقها رسول الله صلی الله علیه وسلم او ویرېده چې کیدی شي پیغمبر رانه جدا شي دغه درېیمه وجه موږ ذکر کوو چې دا یېرېدلې ده پیغمبر څه نه دي ویلي وی چې یا رسول الله یومي لعائشه زما ورځ د عایشې دپاره شو فقبل ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره قبوله کړه او دا دویمه وجه چې دویمه چې کوم موږ چې صحیح وجه ده هغه دا ده چې په صحیح بخاري کې دا روایت دی
عائشة رضي الله عنها ودام دا عائشة روايته وغير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسودي دا ورز مال راكڑی ولي تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي سر پیغمبر راضی کو چاگه خوشحالی او داگه دا جون خطیری کی دغه دوه خبرې پاتې شو چې یو خو هغې د خپله ورځ عایشې له د خپل طرف نه ورکړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله دویم د هغې دا ګمان و لکه د ښځو دا سوچ هرې ښځې ته دا راځي چې خاوند را سره محبت کوي او که نه کوي اوس به بدرنګه شوې یم اوس به غټه شوې یم اوس به بوډۍ شوې یم اوس به داسې شوې یم دا خبرې د زنانو ذهن ته راځي د هغې ذهن ته هم دا خبرې راغلي چې عمر مې زیات شوی ده داسې نه لکه څه شوي نه دي نو د هغې یاره ده پیغمبر رانه جدا شي نو چې د پیغمبر سره دا ژوند په دې کور کې تېر کړم د مرګه پورې او په آخرت کې ورسره هم یو ځای یم نو هغې د لاسه خپله ورځ هغې عایشې له ورکړه بالکل دغه خبرې له زه راتلم دا کومه نقطه چې تا ذکر کړه چې ګوره دې کې دا اهم پوینټ دی که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طلاق کولی د دې دلاسې چې عمر یې زیات شوی دی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کولی هم نه ځکه کله چې دا واده کولو نو هغه وخت کې هم د دې عمر زیات و داسې نه چې په هغه وخت کې دا جنۍ و او بیا بوډۍ شوه نه د دې کوم ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کوله په هغه وخت کې عمر زیات و نو دا خبره بالکل څوک دلته نشي بیانولی چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره واده وکړو جنۍ و او بیا چې لوی شو بیا طلاق کوله او مشره شو بیا طلاق کوله نه نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې انسان نه و او ځکه دلیل په دې باندې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې کونډې دي سوای د عایشه رضی الله عنها ټولې بیبیانې چې دي صرف عایشه رضی الله عنها دا پیغله جنۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې بل خاوند یې نشته نو که چېرته والعیاذ بالله د اسلام دشمنان چې څنګه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شهواني انسان و والعیاذ بالله نو چې یو سړی د شهوت ته لاسه ودونه کوي نه په کونډو پسې ګرځي او هغه په داسې زنانو پسې ګرځي چې د هغه نه به کوم عمر زیات دی لکه خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عمر زیات دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قسمه خبرونه پاک صفا انسانو والله اعلم